ولایت 1,00,000 درجه دی. 1,00,000 دا مې ته ویلي ولایت 1,00,000 درجه دی. اول چې سړی په ولایت کې نه ورننوځي اول نو دې ته زموږ په خپله اصطلاح کې ولی ویو لږ چې اوچت شي نو دا سیاحین شي 365 کسان دا سیاحین لږ چې اوچت شي نو موږ ته په خپله اصطلاح کې اقطاب الاربعه موږ ته په خپله اصطلاح کې اوتاد الاربعه ویو دا 4 کسانی په عالم کې لږ چې اوچت شي نو د هغې نه پس ابدال وي ابدال اصل کې نه د دې ابدالو نه لاندې د دې سیاحینو نه پورته 2 مرتبې رانه ایرې شوې عقبه نجبه عقبه 365 نجبه بیا شروع کومه ولی چې کله لږ اوچت شي نو سیاحین ترې نه جوړ شي بیا چې لږ اوچت شي نو عقبه شي بیا چې لږ اوچت شي نو نجبه شي بیا چې د دې عقبه او نجبه نه اوچت شي نو اوتاد اربعه شي بیا چې د دې نه هم لږ اوچت شي نو موږ ته په خپله اصطلاح کې ابدال ویو ابدال شي دا 40 کسان وي بیا چې د ابدالو نه اوچت شي نو قطبان شروع کیږي نو د قطبان 7 درجې دي 3 درجې د غوث نه اوچتې دي او 3 درجې د غوث نه لاندې دي اقطاب الاربعه د غوث نه لاندې دي بیا چې یو خاص مقام ته ورسي هغه غوث شي بیا چې یو خاص مقام ته ورسي معرفت راشي ولایت راشي بیا ورته موږ په خپل اصطلاح کې قطب الارشاد ویو بیا ورته قطب التکوین ویو بیا ورته قطب المدار ویو بیا چې دا اوچت شي قطب المدار نه نو بیا ورته فرد ویو څه ورته ویو فرد بیا هم چې لږ اوچت شي نو بیا ورته قیوم ویو قیوم الزمان شیخ مجدد الافساني قیوم الزمان شیخ مجدد بیا چې د دین اوچت شي نو بیا ورته صدیق ویو د صدیق نه اخوا د انبیاء مراتب شروع کیږي مجدد صاحب لیکلي دي چې دغه مرتبو ته انسان اسې د مزید لپاره ورتلی شي زما په خبره پوهېږي استقلالا د هغه ځای نه فیض نشي کولی نو دا اصل کې دا غوث څه دی دا چا ذکر کړي دا ما چې اوس شوي دا چا ذکر کړي دا ستا کابیرو ذکر کړي خو ته کتاب نه ګورې دا تنویر رحم الله ټول په شریعت او طریقت کې ذکر کړي دي دا حضرت جلال الدین شوتی په خپل رسائلو کې ذکر کړی دي دا حضرت ابن عابدین په خپل رسائلو کې ذکر کړی دي دا ابن عربي په ټول کلام کې ذکر کړی ستا ټول اکابرین دیوبند کلام د دې نه ډک دی خو ستا په نظر نه لګي د حضرت تھانوي صاحب کلام په طریقت او شریعت او تکشف کې ټول د دې نه ډک راغلی دی چې سیاحین اولیاء قطبان او ابدال او نو غوث یو خاصه درجه ده لکه په معنی د سر اشوي په معنی د آی جی سره دا آی جی نه پورتم درجه نو دا نه چې دا غوث په معنی د دې سره چې دا پر یاد رستی ایس پر یاد رس مریاد ایس پر یاد رس لري بیا مخلونی ولا ادبا ایس پر یاد رس لري دا په معنی د اصطلاحي مرتبه سره لکه مثال یې سره خاوند مالک الدار مالکا لکه ته د کتاب څوک ته وي زه مالک یم که نو ته رسه مالک مالک خو الله دی ته رسه مالک راغلی وي نو مالک خاوند هلکه دا څه شی دی دا مې خاوند دی خاوند په معنی د اصطلاحي الفاظ دي ها دا په اصطلاح کې استعمالیږي یعنی دلته ماده لغویه یا استعمال اللغوي ترک دی په معنی د استعمال الاصطلاحي سره موږ اخیستلی دی